په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مشر او یو طالب چارواکی د زنا په تور ونیول شو. قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. په بامیان ولایت کې ځایي سرچینو هشت صبح ورځپاڼې ته منلي چې په دغه ولایت کې د لومړۍ حوزې مشر او ورسره یو طالب د زنا په تور نیول شوي دي. د دغه ولایت یوې سرچینې چې نه غوښتل چې نوم یې یاد شي ویلي چې دا دوه کسان په فاریاب کې د طالبانو د استخباراتو د مشر بلال په واسطه نیول شوي دي. د سرچینو په وینا د استخباراتو د لومړۍ حوزې مشر سید حسن او د استخباراتو غړی سید حسین دوه هغه کسان دي چې نیول شوي دي او دغه دواړه نیول شوي کسان دا مهال د بامیانو د استخباراتو په زندان کې تر څېړنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت لا هم په بامیان ولایت کې د پوهنې څانګې د زده کړې د سار یو کس هم او د دې ولایت د روغتیایي ځای یو مدیر هم د زنا په تور نیول شوي وو. ډیره مننه چې د دې مهال راپور مو تر پای راسره وکتل. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.